سلامونه وخت مو په خیر د زیرو نیوز څلرویشت سپورتي خبرونو ته ښه راغلاست. شنبه د 1405 هجري لمریز کال د اپریل 15مه او د 2026 زیږدیز کال د اپریل 4مه ده. مننه چې له موږ سره یاست. زموږ پاڼې هرومرو خوښې کړئ. لومړی خبر ته چې د افغانستان د 19 کلونو کم عمره فوټبال ملي لوبډله د کافا اسیا اتلولۍ سیالیو کې د ګډون لپاره ازبکستان ته ولاړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي چې دا لوبډله نن سهار د سیالیو په موخه د ازبکستان پلازمینې تاشکند ته روانه شوې ده. ټاکل شوې ده چې په دغو سیالیو کې د افغانستان ترڅنګ د قرغیزستان، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان لوبډلې هم ګډون وکړي. د مهالویش له مخې افغان لوبډله به خپله لومړۍ لوبه د اپریل په 6مه د قرغیزستان پر وړاندې ترسره کړي. د افغانستان فوټبال فدراسیون دوه لوبڅاران محمد اشرف حسین زاده او سید ننګیالی سادات د 19 کلونو ځوانانو مرکزي اسیا فوټبال اتلولیو ته د لوبڅارانو په توګه غوره شوي دي. په دې سیالیو کې حسین زاده د منځني لوبڅار او سادات به د مرستیال لوبڅار په توګه دنده پر مخ یوسي. د بلخ ولایت والیبال فدراسیون چې 3 ورځې د دې ولایت په کلدار ولسوالۍ کې د 25 لوبډلو ترمنځ والیبال سیالۍ پیل کړې وې، د کلدار ځوانانو لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د دې سیالیو په لوبه کې کلدار ځوانانو سیالۍ اتفاق کې کوهنه لوبډلې ته 1-0 ماتې ورکړه او اتلولۍ یې په خپل نوم کړه. د ننګرهار ولایت د کرکټ ادارې په همکارۍ د دې ولایت په کوټ ولسوالۍ کې د 22 لوبډلو ترمنځ د کرکټ اختریزي سیالۍ وشوې. دغو سیالیو په پایلوبه کې شاهد کلب او باربار خیل لوبډلې سره مخامخ شوې چې له یوې په زړه پورې لوبې وروسته پکې شاهد کلب سیالۍ لوبډلې ته ماتې ورکړه او د سیالیو ګټونکې شوه. او د نړیوال سپورټ له ډګره وروستی خبر هم دا چې د النصر لوبډلې د نمرو شمیر 70 ته لوړ شو. د سعودي عربستان فوټبال غوره لیګ پیاوړې لوبډلې النصر سیالي النجمه لوبډلې ته 5-2 ماتې ورکړه او د 70 نمرو په جوړولو سره د جدول په سر کې پیاوړې شوه. په دغه جذابه لوبه کې النصر لپاره الحمدانیو، رونالډو او سادیو ماني 2 ګولونه ووهل. سپورتي خبرونه هم دومره و. په خوا له رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 نیوز 24 تر سبانۍ خپرونې. د الله پامان.